چړه دې کله تنگ شي نو دا به وظیفې دي. یو تسبیح د الله وایا، د الله حمد و ثنا او د الله صفاتونه شروع، بل وکم من الساجدین، منځ طرف ته متوجه شبس د الله په عبادت کې مصروف شبس، ډایرک په مانځه باندې ودرېږه، یو 2 رکعات منځ وکړه، بل ټیم یو 2 رکعات منځ وکړه، بل ټیم یو 2 رکعات منځ وکړه، د الله لوی او د الله تعریف او د الله ذکر شروع کو منځ کوه. وکم من الساجدین، شد سجده کوونکو مراد تینا منځ دی، خدا سجده پکې ځکه ذکر کړله چې دا سجده چې دا په ټول منځ کې افضل ده او اعظم ده، ځکه اکثر د منځ تعبیر کیږي په سجدې سره. لکه مسلم شریف کی روایت شتا، ابو داود شریف کی روایت شتا، نسائی شریف کی روایت شتا چې ډیر نږدې چې بنده په کم حالت کې الله ته هغه د سجدې حال، بس په دې ټیم کې دا بنده الله ته ډیر نږدې چې کله د سر په سجده باندې پروت دا ډیر د نږدېکت ټیم دی الله نو ځکه سجده ذکر کړه. وعبد ربک، او د خپل رب عبادت کو د الله هوګه حبیبا. نو دلته د عبادت نه مراد استقامت ته په دې منځ قائم پاتې شه، داسې نه چې دړه تنګوالی دی ختم شو چې بیا منځ پرېږده نه، وعبد ربک په منځ قایم اوسېږه حتی یأتیک الیقین، تر دې پورې چې تا ته مرګ راشي، مرګ پورې عبادت کوه. د یقین معنا علما وایي دا مرګ دی، او دې مرګ ته ځکه یقین وایي چې چا سا راوړې ده نو یقین دی دا چې دته به مرګ راځي، نو ځکه مرګ ته یقین وایي. ټول مفسرین د لغت امامانو په دې باندې اجماع کړې ده، والجمهور على ان المراد بالیقین الموت، چې د یقین نه مراد چې دی هغه مرګ دی، نو معلومیږي دا چې مرګ ډیر یقیني دی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته یو ورځ شیطان راغی په ښایسته شکل کې، وی زه د الله د طرف نه فرشته یم، الله راولېږلم چې ده ته ووایه چې عبادت مې وله قبول کو، دې نور عبادتونه نه کوي، بس د عبادت قبول شوی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته وی ورک شته شیطان. وی څنګه؟ وی الله قرآن کې نبی علیہ السلام ته وی چې وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، زما خوږه حبیب عبادت کوه تر دې پورې چې تا ته مرګ راشي. نو نبی علیہ السلام ته د عبادت حکم شوی دی د مرګ پورې، نو زه څوک یم چې ما ته الله اطلاع راولېږله چې ته نور عبادت مه کوه. شیطان ورته وی د علم په وجه رانه دې ځان بچ. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته وی نه د علم په وجه درنه نه یم بچ شوی، د الله په فضل درنه بچ، دا د الله فضل و، دا زما علم نو. بیا هم د شیطان خطا کو، دویمه عمله یې پې وکړله چې زه به د علم دته د علم یاد کم نو ده کې به تکبر راشي، او ورته وی په علم نه یم بچ شوی، د الله په فضل بچ، نو د شیطان د وسوسو نه او د ګناهونو نه په علم څوک نشي بچ کېدی، دا د الله په فضل بچ کیږي، د الله په مهربانۍ بچ کیږي. الله دې چې زمونږ د ټولو حفاظت فرمایي. الذین، دا هغه کسان یجعلون مع الله چې ګرځوي د الله سره الها آخر معبود بل، فسوف یعلمون پس زرد چې دی به پوه شي. ولقد نعلم په تحقیق سره بېشکه مونږه پوهیږو انکا چې بېشکه ته چې یضیق صدرکه تنګیږي سینستا بما په هغو خبرو یقولون چې دوی کوي، فسبح پس پاکي بیانوه بحمد ربک د حمد د رب ستا، وکم من الساجدین او شد سجده کوونکو نه، وعبد ربک عبادت کوه د خپل رب حتی یأتیک الیقین در دې پورې چې راشي تا ته مرګ.